په تیرو 40 ساعتونو کې 200 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چې افغان ځواکونو دغه مرګ ژوبله طالبانو ته چیرته او په کوم ولایت کې اړولې ده، څنګه یې پرې خطرناک عملیات ترسره کړي، په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ نښتو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چڼیزو عملیاتو په ترڅ کې 200 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په غزني، لوګر، کندهار، روزګان، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي چې په پایله کې 109 طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په خبره په همدې موده کې بیا د افغان ځواکونو له لوري 83 کړۍ هغه بیلابیل ماینونه هم کشف او شنډ شوي چې د طالبانو له لوري د عامو خلکو د تګ راتګ پر لارو کې ایښودل شوي وو. باید یادونه وشي چې تېره ورځ هم د هیواد په 7 ولایتونو کې 280 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.